یوه پوښتنه چې له هر پلار سره او له هرې مور سره وي دا ده چې لور چاله ورکړم، څه ډول انسان دپاره خپله لور نکاح کړمه. داسې یو انسان ته خپله لور ورکړئ چې له الله تعالی وډارېږي، ځکه که یې ورسره مینه وه خو طبیعي ده چې ښه به یې ساتي او ښه سلوک به ورسره کوي او ښه خوشحاله ژوند به لري. خو که یې خوښه نه وه، مینه یې ورسره نه وه، یا یې په زړه نه وه، د الله تعالی له ډاره به ورسره ښه چلند کوي، حق به یې ادا کوي. لور هر پلار سره د الله تعالی امانت دی. که یې ښه انسان سره نکاح ورته ونه کړه، په حقیقت کې د الله تعالی په امانت کې خیانت کړی دی. درنو دوستانو، زما په چینل کې د ګډون لپاره د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب دا بټن کلیک کړئ. له دې وروسته د زنګ بټن کېکاږئ. له دې سره به تاسې هره ورځ ما نوې ویډیو ترلاسه کوئ او له خپرېدو به یې خبرېږئ. دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ.